آیا پوهیږئ چې ستاسو په مغزو کې د نخود په اندازې کوچنی جوړښت شتون لري چې مشره غده یا ماستر ګلند ورته وایي؟ خو ولې ورته مشره غده وایي؟ سلامونه، وخت مو په خیر. د بیولوژي کانکور یوې نوې خپرونې ته مې هرکلی کوم. په اوسنۍ خپرونه کې به د اندوکراین سیستم مهم غړی یعنې نخامیه غده یا پیټویټري ګلند ولولو. نخامیه د نخود په اندازې کوچنی جوړښت دی چې ګلابي ته ورته رنګ لري. په انسانانو کې یې وزن 15 تر 6 ګرامه دی چې د دماغ په قاعده کې د هایپوتالاموس لاندې ځای لري. هغه هورمونونه چې د دغې غدې په ملتیا ترشح کیږي د اندوکراین غدو فعالیتونه کنټرولوي، نو ځکه ورته مشره غده یا ماستر ګلند ویل کیږي. د نخامیه غدې جوړښت 3 برخې لري: قدامي برخه یا انټریر لوب، منځنۍ برخه یا انټرمیډیټ لوب او خلفي برخه یا پوسټریر لوب، چې هر برخه یې بیل هورمونونه ترشح کوي. د یادولو وړ ده چې د نخامیه غدې منځنۍ برخه یوازې د ماشومتوب په وخت کې فعاله وي او د بلوغ پر وخت ځانګړی هورمون نه تولیدوي. د نخامیې له منځنۍ برخې یوازې د ماشومتوب پر مهال د MSH یا میلانین سټیمولیټینګ هورمون په نامه هورمون ترشح کیږي. دغه هورمون د پوستکي په اپیډرمس کې میلانوسایټونه تحریکوي ترڅو میلانین تولید شي. د نخامیه غدې خلفي یا شاتنۍ برخه له هایپوتالاموس سره مستقیمه اړیکه لري. د هایپوتالاموس حجرې داسې اکسونونه یا اکسونز لري چې د نخامیه غدې خلفي برخې ته غځېدلي دي. د نخامیه غدې خلفي برخه 2 ډوله هورمونونه تولیدوي. یو یې اکسیتوسین او بل هورمون یې وازوپریسین دی چې د ADH یا انټي ډیورکټیک هورمون په نامه هم یادېږي. د ADH هورمون یا د ادرارو ضد هورمون د اوبو د کمښت پر وخت د پښتورګو تیوبولونه تحریکوي او د تیوبولونو له لارې د اوبو په بیا ځلي جذب سره د بدن د اوبو کچه کنټرولوي. د اکسیتوسین هورمون په ښځو کې د زیږون پر وخت تولیدېږي او د رحم د عضلاتو د تقلص لامل کیږي چې په پایله کې یې د زیږون پروسه چټکوي. نو ځکه د زیږون پر وخت دغه هورمون پیچکاري کیږي ترڅو زیږون اسانه کړي او له بله پلوه رحم بیرته عادي حالت ته وګرځوي. په همدې توګه د مور د شیدو په غدواتو کې شیدې تولیدوي. د ADH او اکسیتوسین هورمونونه د نخامیه غدې کومې برخې پورې اړوند دي؟ 1. قدامي برخه، 2. خلفي برخه، 3. منځنۍ برخه، 4. ټول سم دي. د ادرار ضد هورمون په لاندې کوم نوم یادېږي؟ 1. TSH، 2. ګروث هورمون، 3. انټي ډیورټیک هورمون، 4. انټي اکسیتوسین. د لاندې کوم هورمون ترشح زیږون اسانه کوي؟ 1. LH، 2. اکسیتوسین، 3. GH، 4. وازوپریسین. MSH یا میلانین سټیمولیټینګ هورمون د نخامیه غدې له کومې برخې ترشح کیږي؟ 1. قدامي برخې، 2. خلفي برخې، 3. منځنۍ برخې، 4. لومړی ځواب سم دی. نخامیه غده څو ګرامه وزن لري؟ 1. 15 تر 6 ګرامه، 2. 15 تر 10 ګرامه، 3. 10 ګرامه، 4. 15 ګرامه. کانکوري ټکی: نخامیه د نخود په اندازه کوچنی جوړښت دی چې ګلابي ته ورته رنګ لري. نخامیه غده له 3 برخو جوړه شوې ده: قدامي برخه، منځنۍ برخه او خلفي برخه.
د نخامیغو د منځنۍ برخه یوازې د ماشومتوب په دوران کې فعال وي او د MSH یا میلانین سټیمولیټینګ هورمون په نامه هورمون ترشح کوي. د اکسیتوسین هورمون ترشح په ښځینه‌وو کې زیږون اسانه کوي. دا و د کانکور بیولوژي اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارم. ښې چارې.